ستا د خوږو خوږو خبرو چې اثر واخلي، ستا د خوږو خوږو خبرو چې اثر واخلي، هغه د ژوند د کاروبار لاس په سر واخلي. څوک چې په خپله د خپل حسن په دنیا کې روک دي، څوک چې په خپله د خپل حسن په دنیا کې روک دي، هغه به څه د چا د خوږ زړګي خبر واخلي. ستا هغې یو مړاوي نظر داسې بې کوره کړمه، ستا هغې یو مړاوي نظر داسې بې کوره کړمه، لکه چې اور ځنګل کې ګرګه د نختر واخلي. دا چې په زړه کې دې ساتم بهر دې نه راپرېږدم، دا چې په زړه کې دې ساتم بهر دې نه راپرېږدم، حسینه تا د رقیبانو بد نظر واخلي. ما خو دا نه ګڼله چې داسې سپېره وخت به راځي، ما خو دا نه ګڼله چې داسې سپېره وخت به راځي. ستا نه حجره به واخلي، ما نه به ګودر واخلي. رباره یار که په رښتیا دومره مین دی په ما، رباره یار که په رښتیا دومره مین دی په ما، ماله دې بیا هغه د کلي مازدیګر واخلي. زما جانان دې ما نه لاس ته مینې نه خلاصوي، زما جانان دې ما نه لاس ته مینې نه خلاصوي، ما نه دې زړه واخلي، ما نه دې ځیګر واخلي. ځان ته که ډېر ووایم چې سترګو ته یې نه ګورم، ځان ته که ډېر ووایم چې سترګو ته یې نه ګورم، سترګې نادانې دې په بیه ځان له شر واخلي. خط دې د مخ په ګلبانګ دا رنګې قبضه وکړله، خط دې د مخ په ګلبانګ دا رنګې قبضه وکړله، لکه پښتون چې د مغلو نه خیبر واخلي. چرته یې ننګ وفا غیرت په احساس کړی نه دی، چرته یې ننګ وفا غیرت په احساس کړی نه دی، لیونی نه ده چې یار له به څادر واخلي. زما نوم مبینه دی او په سوشل میډیا باندې زما نوم نوره احساس دی او زه په سوات شګۍ کې ژوند کوم او ذاتي د دیریو او اوس سیکنډ ایئر ته شوم او په 2002 کې پیدا شوې وم، نو زما اوس 17 سال پوره شو. اصل کې د کور نه پټه شاعري ما شروع کړې وه، نو ما خپل نوم نوره احساس ویلی و. په مبینه کې ډېرې مسلې وې، هغې ته د هغې کور والا اجازت داسې نه ورکولو چې تاسو په سوشل میډیا راشئ، مخې ته راشئ، خپل اواز دنیا ته وښایئ. یو کال کېږي چې ما شاعري شروع کړې ده. زه چې رالویه شوم، زه د خپل نیکه ډېره زیاته خوښوم. زما نیکه دې الله وبخي، هغه چې کله وفات شو د هغې نه بعد ما سره چا مینه نه وه کړې بغیر د خپلې نیا نه او د خپلې کشرې ترور نه، چې هغوی به ما سره ډېره مینه کوله او نور چې به په خاندان کې څه وو نو هغوی ته به زه څه نه ښکارېدم، هر چا به رټلم، هر چا به راته اورونې کولې، نو بیخي د خپل خاندان نه جدا شوم. زه به ساده وم ډېره زیاته، انسان چې ډېر ساده وي نو په هغه باندې هر څوک په چړ راځي، کم چې ډېر نیغ وي نو هغوی ته څوک څه ویلی هم نشي. ما به خپل جواب نشو ورکولی، ما به تشه جړا کوله، چې وبه مې جړل، د ځان نه به مې زور وویستو، ځان به مې ښه ووو. زما ماشومتوب په اوښکو کې، په تنهایۍ کې او په غمونو کې تیر شوی. ما ډېرې سختې لیدلې دي، ټولو ته به زه ډوسه ښکارېدم نه، داسې به ورته ښکارېدم چې دا ډوسه کولی نه شي. که هغه زما د ماما لوریانې وې که د ترور لوریانې وې، ټولو به په ما پسې خندا کوله، ځکه چې زه به ډېره مضوبه وم. سر به مې وو، دا سر مې داسې والی دی، هر ټایم به مې دیوالونو له راچول، لاسونه به مې راچول، خپې به مې ځان له والې. ما په خپل وجود کې داسې یو روغ ځای نه و پرېښودی. زه دومره تنګه شوم چې بیا به ډاکټرانو ما ته د نشې ګولۍ لیکلې. هر روزانه به ما الله پاک ته جړل، ما به وې په نن پسې سبا شتي. اکثر به خلکو وې په چا چې ډېرې سختې تېرېږي هغوی بیا رشد هغو ته خوشحالي میلاویږي. کله چې شاعري شروع کړه ما ته بس پته ولګېده چې ما ته اوس دوباره زندګي میلاوېدی شي. زما تروریانو به زما مور ته وې دا لور دې په سوشل میډیا راغلی ده، دا پرېږده او مونږه واله دا د کور نه وباسه. دې خلکو ته څه اعتراض دی چې زه خو په پرده کې راغلی یم، پرده کې مې خپله شاعري کړې ده، نور څه خو ما نه دي کړي. زه یم چې دا خلک به کله داسې سوچ لري چې ښځې ته خپل حق ورکړي. زما یو شعر دی وایي ښځه هم حق لري د خپل حق تپوس به کوي، ښځه هم حق لري د خپل حق تپوس به کوي،
ښځه هم حق لري او ډیره قدردانه ده. په دې معاشره کې یو پښتنه پیغله د خپل قسمت فیصلې په خپله نشي کولی. هغه لا د ځان نه خبر نه وي او کور والا له رشته کړي وي. په ځینې وخت کې خو داسې وشي چې ماشومان یې جنکۍ یې مور پلار یې په چا باندې خرڅې کړي، د پلار په عمر په کس باندې خرڅې کړي او هغه بیا د دې جبر خلاف نشي ودرېدی او بیا یې هغه کم مشرانو خلکو له چې ورکړي نو هغوی بیا قتل کړي یا یې په چا خرڅې کړي او ډېر ظلمونه ورسره کوي. بیا د ښځې او د سړي منځ کې هېڅ فرق نشته. دوه سترګې د هغوی دي، دوه سترګې زموږ وي، لاسونه خپې ټول هر سره څنګه چې د ښځې وي نو داسې د نارینهو دي. نو بیا ولې ښځې ته حق نه دی پکار؟ د هغوی عقلونه سوچونه یو شان وي. مونږ نارینهو له ډېر حق ورکو، هغو نه ډاکټر جوړ کو، انجینیر جوړ کو، سینګر تی جوړ کو او چې پیغلې سوی وایي نه ته پیغله یې، ته جنۍ یې، ته نشئ کولی. نو د هغو سوچونه او فکرونه خو یو شان دي. ښځې هم کولی شي څنګه چې نارینه کولی شي، داسې ښځې هم کولی شي. که موږ وګورو نو کم ملکونه چې په ترقۍ روان دي نو د هغوی د ښځې او د نارینهو د منځ حقونه هم یو شان دي، بل په شریکه کار کوي، هر سره کوي. دا نه وایي چې زموږ د پښتنو په شان نه وایي چې نه ته پیغله یې، ته کښېنه کور، ته د کور شی یې، ته د کور یا د ګور یې. موږ دا اجازت نه ورکوو پیغلې ته. ولې نه ورکوئ؟ عقلونه ستاسو د ټولو یو شانتي دي، خیالات یو شانتي دي، سوچ فکر یو شان لرئ، نو ولې ښځې ته حق نه ورکوئ؟ د ژوند دا بار ډېر دروند دی. دا به نیم ښځې ته به اوږه کوي، نیم به نارینه ته په اوږه کوي، نو الو به مخکې ځي. داسې نشي تللی. زه یم دا خلک به پوه شي خو پښتانه پوهه کول ناممکنه ده او ژوند کې مې ډېره زیاته بېقراري راغلې ده. خاندان والا ته زه داسې ښکارم لکه زه چې فلمونو ته ووتم، فلمي هیروین یم، زه ورته داسې ښکارم. نو هغوی ته زه دا وایم چې زه خو د دې وطن د امن، د مینې، د سوکالۍ دا پیغام ورکوم. د خپل زړه جذبات په خپل لفظونو کې په ټکو کې استعمالوم. زما مشر ماما دی، زما پلار ته یې ویې ته دا خپله لور ولې ودینه؟ وجه چې دا شاعري کوي. کله کله پکې خفه شم خو هر نه منم. زه چې د کور نه راوځم نو دومره ډېر ماشومان ما پسې راپسې، زه ورته لیونۍ ښکارم. څوک کنځلې کوي، څوک څه وایي، څوک څه وایي، بلکې زموږ د کلي خلک هم ماته ډېر په بد نظر ګوري. کله به زموږ د کور په دیوالونو زما نومونه لیکي. دا دوی ما سره مینه نه کوي، د خپل ذهن تیارې ښیي. یوازې زه نه، داسې ډېرې پښتنې راځي په سوشل میډیا باندې، نو په هغوی چا تنقید ونه کو. زه خو په پرده کې راځم او بیا هم په ما تنقید کوئ، نو بیا هم د ټولو ډېره مننه کوم او ښه ژوند ورته غواړم. زما واده ته لا سوچ نشته، رشتې راځي خو ما لا څه سوچ نه دی کړی، زه لا واده نه کوم.